تازه خلک هیله ښیي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه طالبانو ژمنه جدي دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. نوی تعلیمي کال په پیل لیدو دی. دا تمه شته چې له 1401 کال سره د ښوونځیو فعالیت بیا پیل شي. طالب ویاندویان بیا په رسنیو کې وایي چې د پسرلي له شروع سره د نجونو ښوونځیو پرانیستل شي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پخوا په یو خبري کنفرانس کې قاطع ویلي و چې په حمل کې به د ښوونځیو د ټولو افغان نجونو لپاره پرانیستل شي. دې ته په پام چې اوس په افغانستان کې لکه د پخوا په شان جګړه نشته، ټول مکتبونه پرانیستل عملي ښکاري. د راپورونو له مخې اوس په لویو ښارونو کې ځینې تعلیمي مرکزونه فعال دي، بلې خواته په لرو پرتو سیمو کې یا د نجونو ښوونځي نشته او یا بند دي. دا چې په جنګ ځپلو ولسوالیو کې ښوونځي څه ډول پیلېږي، په دې هکله تر اوسه طالبانو کوم پلان یا طرحه نه ده وړاندې کړې. د میرمنو د حقونو فعال ژورنالیست او لیکوال اغلې پاکیزې ارزو تان ته ویلي چې ښوونځي دې په ټولو ولایتونو ولسوالیو او کلیو کې موسمي شرایطو ته په پام سره یو ډول شروع شي.